اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو، د اذکارو د دعاګانو د وظایفو په دې سلسله کې زه تاسو ته یو بهترینه وظیفه ښیمه چې هغه داسې وظیفه ده، مختصر الفاظ دي، اسان هم دي او ډېر درانه دي، په تله د میزان کې ډېر زیات درانه دي. ام المؤمنین حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو ورځ سحر وختي زمانه لاړو د سحر مانځه دپاره. زه په مصله باندې ناست وم، مونځ مې وکړو، د سحر بیا ذکر و اذکار مې کولو. په دې کې چې کوم دی لمر راوختو او لمر ښه روښانه شو، مطلب دا چې د اشراق یا چې کوم دی د ساخ وخت دا هم روا شو. هغې نه بعد نبي کریم صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف راوړو او نبي کریم صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمیل چې ای جویریه، ته هماغه شانتې په مصله باندې ناسته یې؟ ما چې یا رسول الله، او ما هغه وخت نه تر دې وخته پورې ډېر ذکر او اذکار وکړ. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې کله زه د تا نه وتلی، ما یو 4 کلمې دي چې ما صرف دا 3 ځله ویلي دي، او تر اوسه پورې چې تا کوم ذکر او اذکار وکړه، د دې سره زما دا کلمات دا وزن کې په تله کې، نو زما چې کوم دی دا کلمات به د هغې نه درانه وخیږي. نو د هغې دا خواهش پیدا شو، یا رسول الله دا ماته وښیه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا کلمات وښودله. هغه کلمات کوم دي؟ ډېر اسان دي، نو زده یې کړئ، یاد یې کړئ، په توجه سره یې واورئ. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. معنی دا ده سبحان الله وبحمده، پاکی د الله تعالی لره او د الله تعالی دپاره حمدونه او ثناګانې، عدد خلقه په شمیر د مخلوقاتو د ده، او ورضا نفسه او د الله تعالی د رضامندۍ برابر، او د الله رضامندي چاته معلومه نه ده چې څومره الله تعالی راضي، او وزنة عرشه او د الله تعالی د عرش د وزن برابر، او ومداد کلماتي او د الله تعالی د کلمو د لیکلو دپاره چې څومره روشنایي او څومره سیاهي استعمال شي، د الله ډېر لوی کلمات او صفات دي، نو د هغې برابر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. نو دا کلمې زده کړئ، 3 ځله سحر مانځه پسې وایي او 3 ځله ماښام مانځه پسې وایي. نو ډېرې لویې کلمې دي، ډېرې عظیمې کلمې دي او ډېرې درنې کلمې دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپلې بیبي حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها ته دا ښودلي دي. دغه رنګې موږ د خپلو استادانو دا دعا راکړې ده، موږ ځان سره لیکلې ده، او دغه رنګ موږ ته په درس کې هم تېر شو. نو دغې وجې نه زما زړه دا وغوښته چې دا دعا، دا وظیفه تاسو سره هم شریکه کړم، موږ ته پرې الله تعالی فایده راکړې ده. دغه رنګې نورو مسلمانانو ته الله تعالی په دې باندې ډېره لویه فایده ورنصیب کړي. نو دا کلمې چې کوم دی زده کړئ، په خپلو بچو باندې زده کړئ، په خپلو بیبیانو باندې زده کړئ، او نورو مسلمانانو سره یې شیر کړئ. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خیر خبرې او هغه د خیر دعاګانې چې زموږ او ستاسو پکې د دنیا او د آخرت خیر دی، هغه موږ ته ښودلي دي. اوس دا په موږ باندې انحصار کوي چې دا دعاګانې موږ یې زده کړو او نورو مسلمانانو وروڼو ته یې وښیو، او دا چې کوم دی د دې نشر اشاعت وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.